افغانان ډېر غیر ولس دی، دا اګر سره نفت نه ایښي چې داسې به دی چې ټول افغانستان چپه راوړي، په افغانستان کې داسې یو فرد نه شي پېښېدلی چې هغه دې دا نفت قبول کړي چې د یو مسلمان د کفارو په لاس ورکوي. نو موږ هر څه خطر پرست کړي دي، دا یو ایماني غیرت دی چې بس مسلمانانو سره به خامخا وجود لري، هر څه چې ورپېښېږي بیا به مو برداشتوي. بیا شکر دی چې ځان را سره پاتې دی، شکر دی چې ځان را سره پاتې دی، غم خو دې لا ځوان را سره پاتې دی. خدای ته مې هر څه ستا په نوم وسپارل، خدای ته مې هر څه ستا په نوم وسپارل، یو څیرې ګریوان را سره پاتې دی. زه یما هجران د توره دښته ده، زه یما هجران د توره دښته ده، ژوند هسې تاوان را سره پاتې دی. ویاړم ملګرۍ ته دې لا ژمن یمه، ویاړم ملګرۍ ته دې لا ژمن یمه، ویاړم چې ایمان را سره پاتې دی. هجر دې له واره ځکه مړ نه کړم، هجر دې له واره ځکه مړ نه کړم، ځکه په تا ګران را سره پاتې دی. قدر امیر المؤمنین رحمه الله د وفات په باب دښمنان قسم قسم تبلیغات کوي او د مسلمانانو په منځ کې د اختلافاتو د راپورته کېدو لپاره یې د ذریعې په توګه کاروي. هغه زه تاسو ټولو ته اطمینان درکوم چې هغه چې کله د دې دنیا څخه تللی دی، هغه دا زموږ تاسو په اصلاح باندې په خدایي مرګ باندې وفات شوی دی. او دا چې بې دیدنه رانه لاړلې، دا چې بې دیدنه رانه لاړلې، دغه یو ارمان را سره پاتې دی. او زخم د زړګي ته بې ټکور کړمه، زخم د زړګي ته بې ټکور کړمه، یاد مې د جانان را سره پاتې دی، یاد مې د جانان را سره پاتې دی.